بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو ادب مینوالو یو ځل بیا تاسو ته سلامونه. نن زه انشاءالله تاسو ته چې کوم سبق راوړم په دې کې هغه توري کوم چې د هندۍ نه پښتو ته راغلي دي، مطلب دغه علامتونه، دا سمبل یا دا نشانونه، حالانکې اوازونه زمونږ خپل دي، فونالوجي زمونږ خپله ده، خو د ساخت په حواله دغه درې کوم سمبل دي، ساینس دي، دا مونږ دلته راوړي دي پښتو کې. نو دا اوس همداسې استعمالېږي. که تاسو وګورئ دغه بالکل د اردو هغه ټا یا ټي ډال ړې دا هغه دي، خو صرف دلته مونږ په کونډو لیکو. نو که تاسو نه څوک هم تپوس وکړي، تاسو دا ویلی شئ چې دغه درې کوم چې د کونډو والا دي که نه، دا هغه ټي ډال ړې دي، خو دلته مونږ کونډې ورته اچوو. نو نن به انشاءالله په دې هر یو توري باندې زه تاسو ته درې جملې جوړې کوم، او دغه شانه موږ سره کوم چې فارسۍ نه څلور راغلي دي، په هغه کې پا، چا، ژا، ګا یا ګاف، او چې بره پښتونخوا کې داسې په دوو کشونو لیکلی شي. نو په دې به انشاءالله زه تاسو ته نن درې جملې جوړوم. نو تاسو ته د یادې وي چې پښتو املا هېڅ ګرانه نه ده. په دې کې څلور توري چې کوم دي هغه د پښتو دي، هغه تاسو ته مخکې هم ما بیان کړي دي، پرون لیسن کې هم وو. او دې نه علاوه دغه څلور توري د فارسۍ دي، او څلور توري کوم دي هغه پښتو شو، څلور د فارسۍ او درې د هندۍ دي. نو دا تاسو ته ما ښکاره کړو. او اوس زه تاسو ته عملاً ښایم چې د دې جملې څنګه جوړېږي، د جملو جوړښت به څنګه یې راځي چې وګورو. جی کتونکو، موږ اوس دا ټي درې جملې جوړو. نو زه لکه موږ وایو چې خټک یوه قبیله ده. نو دا یوه جمله شوه. اوس بلې ته ګورو، پښتانه ټول یو قام دی. دغه شانه پښتو کې یو متل دی، سپرلی پټ میړه نه دی. نو دا درې جملې مونږ جوړې کړې. په دې کې که تاسو وګورئ دغه ټا د خټک کې هم هایلایټ شو، او په دې ټول کې هم شولو، او په دې پټ کې هم شو. دغه شان تاسو دا استعمالولی شئ چې ټی به مونږ څنګه هغه ټی دی، خو هلته لکه مونږ په توا سره لیکو، او دلته مونږ دغه کونډې سره لیکو. دغه شان که مونږ راشو ډا یا ډال ته، د دې مونږ به لیکو لکه یوه جمله ده، لږ خواړه ډېر ډمامې. لږ خواړه ډېرې ډمامې، دا لکه د پښتو یو متل دی. نو دا دې کې ګوره تاسو وکتلو د ډېرې کې او ډمامې کې، دې کې دا دوه ځایه دغه ډاله مونږ استعمال کو. داسې که مونږ یو بله جمله جوړو، نه سوات ملاکنډ کې دی. دا بله شو. دغه شان ډېره خواړه ښه نه دي. نو دې کې تاسو ډال وګورئ چې یو پکې په ډمامې او داسې ډېرې، او دغه شان په ملاکنډ کې هم راغی، او دغه شانه ډېر خواړه. په دې کې هم دا درې جملې مونږ جوړې کې تاسو وکتلې، دې کې هم دومره فرق نشته، هم هغه ډال دی. خو مونږ دغه شان مونږ اوس اړه یا اړې ته راځو. نو دا یوه جمله جوړو چې ګوړه خوږه وي. دا یوه جمله شوه. دغه شان بله یوه جمله شوه، اوبه راوړه. دا بله جمله شوه. دغه شان د اکرم کړه ښه دي، یا ښه موږ داسې هم لیکلی شو. نو
دا درې د کوم درې توري چې کوم ټې ډال اوړې نه دا په همدې ځای باندې موږ لکه تاسو ته ایکسپلین کو او دې کې زه تاسو ته بیا وایم چې دې کې هېڅ فرق نشته هغه د اردو والا دي خدي د بس دغه کونډې دي دا ځان سره یاد ساتئ تاسو ته به څه مشکل دي کې نه د دې په لیکلو کې انشاءالله. وس مونږ راځو پا یا پیتا کوم چې دا مونږ مخکې هم ویلي وو دا هغه توري دي چې دې کې درې پې چې او دې نه علاوه ژې دا دې کې تقریبا هر یو ته درې نقطې دي یو صرف ګاف یا ګا ده چې هغې ته کونډه ده نو زه اوس راځم دغه زمونږ خپل اوازونه دي پا هر ځای کې ښه مشهور دي ټول پښتانه وایي نو موږ سره لکه یوه جمله زه اوس جوړوم پېښور ښار ډېر ښایسته دی دا یوه جمله شوه. دویمه جمله شوه پرون اختر و دا بله جمله شوه زه په لیپټاپ کار کوم دا درې جملې شوې نو موږ سره دې کې یو په پېښور کې دا پا که تاسو وګورئ او بل موږ سره پرون کې پې راغلو او داسې په او بیا په لیپ او بیا په ټاپ په دې درېواړو کې دغه درې علامتونه یا درې توري موږ سره راغلو یا درې الفابا موږ سره راغلو او تاسو وکتلو چې دا درې جملې موږ ایکسپلین کی او دا همداسې موږ لیکو لکه څنګه چې موږ په اردو کې لیکو. دغه شان موږ سره چې نو ته چرته اوسې دا لکه یو پوښتنه موږ کوو چرته نو دغه شانه د سیند چاپې تیزی دی دغه شان موږ سره د پښتو یوه ټپه ده چېرته انګریز چېرته چترال دی بېننګي زور شوه اوس انګریز چترال له ځي نه نو دا چېرته انګریز چېرته چترال دی نو دا موږ سره دې کې هم چېرته او چاپې او بیا چترال نو موږ سره دا هم د دې وضاحت وشولو چې به موږ څنګه لیکو. دې نه علاوه اوس زه راځم لاندې موږ سره ژ یا ژا ده نو موږ لکه وایو پښتو خوږه ژبه ده دا یوه جمله شوه بله موږ سره ده اوبه ژورې دي دا بله جمله شوه موږ سره او بله جمله ده موږ سره ژوند ښکلی دی لکه د فرهاد دریا هغه یوه مشهوره سندره ژوند ښکلی دی ژوند ښکلی نو دا موږ سره درې جملې راغلې او په دې کې هم موږ ژ یا ژا پښتو ژبه دا لکه زه څنګه ادایي کوم ژبه نه ګورئ ها ژبه او دغه شان ژوند نه ژوند دا فونولوجي کې فرق کوي کوم چې د ندرن ایریاز والا شمالي علاقه جات په کسان یا مردان صحابه دوی نشي ویلی دغه شان موږ سره ګافو سحر بانګ دی نو دا یوه جمله شو بله جمله ده موږ سره چرګ بانګ وایي دا بله جمله شو موږ سره د ګاونډیانو خیال ساتئ دا موږ سره درې جملې راغلې که تاسو وګورئ دې کې هم موږ بانګ او ګیب پکې راغله او چرګ او دغه شان ګاونډیان دلته هم راغلو نو دې سره د پښتو دغه کوم توري چې د دې وضاحت مشکل دی لږ مطلب کوم کسان چې نوي پښتو زده کوي دا د یاد وي چې زه دا ویډیوګانې صرف د هغو کسانو دپاره زده کوم کوم چې نوي بیګنرز دي
یا نوی پښتو زده کوي او کوم کسان مطلب چې زمونږ د ایم فیل یا پی ایچ ډي سکالرز دي ان شاء الله کله چې زه دي بنیادونه راوځم نو زه بیا فیکشن ته راځم او ناولېټ او په دې باندې خبرې کوو. بهرحال تر دې وخته پورې ستاسو ډېره مننه. زمونږ ویډیوګانې ګورئ، هغه شیر کوئ، سبسکرایب کوئ او ان شاء الله زه به تاسو ته دغه شان نورې ویډیوګانې هم جوړوم او د وخت راکولو ډېره مننه. خوشحاله او بریالي اوسئ.